نه سپی نه د انسان را پسې کیږي، نه سپی نه د انسان را پسې کیږي، بل څوک نشته دا خپل ځان را پسې کیږي. خوب می ولید تعبیري راته وایه، خوب می ولید تعبیري راته وایه، لویه لاره د ماران را پسې کیږي. لوی سړی شم خو بېګپه لا یریږم، لوی سړی شم خو بېګپه لا یریږم، د شپې نه ګرځم پیریان را پسې کیږي. شاعري بس کوم نور نه لیکم شعرونه، شاعري بس کوم نور نه لیکم شعرونه، شعر چې ولیکم مولیان را پسې کیږي. خپې مې ټیک تی ځمکه هم په ځای ولاړه، خپې مې ټیک تی ځمکه هم په ځای ولاړه، او سر مې ټیک نه دی اسمان را پسې کیږي. ما په ژوند کې ګټه ونه کړه صاحبه، خو چې چرته ځم تاوان را پسې کیږي. ګرانو مینوالو، یو ځل بیا په پروګرام ادبي ملګرو کې ستاسو قربت صاحب مانیروال تاسو ته مخاطب دی. هیله لرم چې روغ جوړ وئ، خوشحاله وئ، ژوند نه به مزې اخلئ، او په دغه هیله چې بل به هم ژوند ته پرېږدئ، د ژوند رنګینو ته، ژوند خوشحالو ته به یې پرېږدئ. ګرانو مینوالو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په پروګرام کې موږ سره یو میلمه وي، او هغه نه شاعر وي، هغه ادیب وي، د هغه نه تاسو ته موږ د خوند رنګ خبرې، د خوند رنګ شاعري ډالۍ کوو. ملګرو، نن هم مونږ راغلي یو چارسدې ته، او چارسده کې یو داسې کلی دی چې ډېره اوږده علاقه ده. چارسده وړه نه ده، ځکه چې زه خو په راتګ باندې ستومانه کړی وم. خو راغلي یو کتوزو ته راغلي یو، د کتوزو په های سکول کې ناست یو، یو داسې استاد شاعر سره ناست یو چې هغه هم د ادب کې استاد دی، هم د مکتب کې استاد دی. د کتوزو های سکول کې یو، او راغلی یو چې سحر کتوزي صاحب سره ناست یو، چا چې دی یو ډېر ښه غزل لیکلی دی، چا چې یو ډېر ښه شعر لیکلی دی، چا چې ډېر ښه نظم لیکلی دی. هغه خواته ورځو، هغه سره دوا سلام کوو، هغه سره مختصر خبرې کوو، بیا به ترېنه غزل اورو. راځئ ملګرو چې هغه سره په شریکه باندې میلاو شو. سحر صاحب په خپل پروګرام کې درته هرکلی وایو. ډېره مننه جي، ډېره مننه. سحر صاحب دا راته ووایه چې دا خو ډېره ښکلې علاقه ده ستاسو، ډېر زیات آبادي هم ده، او ډېر زیات فصلونه هم دي پکې شنه، او ګلونه هم دي پکې، او ډېر ښکلی سکول هم دی پکې. د بخښنه غواړم استاد جي مو د کلاس نه راپاسو، او ډېر قیمتي وخت یې موږ له راکړه، ځکه چې بچي پرېښودل او موږ سره راغی او تاسو ته شعر ډالۍ کوي. یو جهان مننې کوو. استاد جي دا راته ووایه چې ټولنه شته دلته کې ستاسو تنظیم؟ منیروال صاحب، ټولنه اول خو زه ستاسو ډېره مننه کوم چې تاسو د هغې د دې تشریف راوړو د ثوابین رالی دلته. دا یقینا چې ستاسو د پښتو شعر و ادب سره او د پښتون قام سره د مینې یو واضحه ثبوت دی. تاسو ته او ستاسو ملګرو ته زه دلته هرکلی وایم. ډېره مننه. او کتوزه ډېر تاریخي کلی دی، د زرو کالو نه زیات پخوانه آباد دی، او دا علاقه چې دا زمونږ د دواوې په نوم مشهوره ده. مصری خان ګیګیاني چې ډېر مشهور د رحمان بابا، خوشحال بابا د عصر شاعر دی، هغه زمونږ د خوا کې کلي کانګړۍ سره تعلق لري. او نور هم د علاقې ډېر لوی شاعران، ادیبان، عالمان په هر میدان کې د ژوند پیدا کړي دي. او شاعري دلته کې چې هم دی، نو نثر هم او نظم هم، د ادب دواړه اړخونه دلته ډېر په پرمختګ کې دي، په وړاندې روان دي. دلته زمونږ په خپل کلي کې هم ټولنه ده چې دا جوړېده، نو زمونږ ادبي ملګري شاعران چې وو، هغې دا زما نوم سره منسوب کړی ده. ما اگر چې ډېر دغه وکړو، انکار وکړو چې زما ادبي قد کاټ دومره نه دی چې زما په نوم د یو ټولنه جوړه کړي شي، خو هغې خپله وکړه. او سحر ادبي پښتو ټولنه کتوزی دا یې جوړه کړه، او د هغې په میاشت کې 2 غونډې کېږي، یوه جمعې یوه نی. اول به دلته مونږ سکول کې کوله، یو جمعه به وه، یو به 9 مازدیګر کې. بیا چې دی نو
یو ملګري په اصرار باندې بیا موږ هغه یو حجرې ته منتقل کړه. زمونږ افتخار فخر صاحب زمونږ جنرال سیکرټري دی، اوس د هغې په ځای کې کوو. تنقیدي نشست پکې هم کېږي او مشاعره پکې هم کېږي. د دې نه علاوه د ټول تحصیل شب قدر یعنې د دواوي علاقې په سطح باندې زمونږ دواوه پښتو ادبي ټولنه ده، د هغې صدارت هم یو کال شو ماته حواله شوی دی چې دا په 1980 کې جوړه شوې ده او د هغې افتتاح چې وه نو دا حمزه بابا کړې وه 1980 کې. دا سحر صاحب خپلو مینوالو ته په ګرمه کې یو غزل هم ډالۍ که چې خوندونه ترېنه واخلي، غزل را سره شریک که. ښه جی ډېره مننه. څه خو غزلې زیاتې دي خو زه به د مینوالو د مزاج مطابق یو غزل ویم ډېر زوړ چې په زړګي مې راورېږي سترګې ستا، په زړګي مې راورېږي سترګې ستا، بې اختیاره را یادېږي سترګې ستا، چې واعظ کله د حورو سترګې ستایي، ما ته مخکې مخکې کېږي سترګې ستا، حافظه که مې تاله شي په سوچونو رانه څنګه بهیرېږي سترګې ستا، او د پتنګ په شان پې ځکه قربانېږم د ډیوې په شان بلیږي سترګې ستا، ساعت مخکې تې زما سترګې شپټې کم ساعت له چې پټېږي سترګې ستا. او آخري شعر دی چې د الله د نعمتونو ویش چې کېږي د سحر دې ورسېږي سترګې ستا. ډېر ښه ډېر ښه سحر صاحب. دغه شان د سترګو پورې برته زوم یو شعر ووامه چې پټې پټې سترګې رپوي یاران، پټې پټې سترګې رپوي یاران، خدای خبر چې بیا به څه کوي یاران، حال مې د زړګي ورته بیان کړلو، حال مې د زړګي ورته بیان کړلو، اوس چې ترېنه هر څه جوړوي یاران، دا مې یاران نه دي دشمنان مې دي، دا مې یاران نه دي دشمنان مې دي، یار چې مې د غېږې تختوي یاران، داسې قتلګاله صاحب راوستم، داسې قتلګاله صاحب راوستم، نه مې مړ کوي او نه مې پرېږدي یاران. استاد جي خپلو مینوالو سره بل غزل هم شریک که چې خوندونه ترېنه واخلي. غواړم چې یو 2-3 قطعې د غزل په ځای ووایم، هغې مقصد لږ زیات پروت وي چې یوه قطعه ده چې د مایوسۍ غېږه کې ځکه مې ارمان اوده دی، د مایوسۍ غېږه کې ځکه مې ارمان اوده دی، چې د بې شمېره وادو منځ کې مې جانان اوده دی، او اوده که نن نه وي سبا خو به راویښ شي که نه، اوده که نن نه وي سبا خو به راویښ شي که نه، راویښ به نه شي چې په ویښه کوم انسان اوده دی. او د قیامت زیرې ولې نه شوې 21مې صدۍ، د قیامت زیرې ولې نه شوې 21مې صدۍ، ستا په راتلو چې هم د لرو بر افغان اوده دی. بله قطعه ده شهنشاه زه یم که ته یې د الفت په سلطنت کې، شهنشاه زه یم که ته یې د الفت په سلطنت کې، ته د حسن په تخت ناستې زما تاج په سر د مینې، او ته پیغور ته په جړا شوې پیغور ما ته په جړا شو، ته د مینې په شر واوښتې په ما واوښته شر د مینې. ډېر ښه ډېر ښه. ما چې څنګه تاسو ته د پروګرام په شروع کې وویل چې ډېر استاد شاعر دی، دې کې هیڅ شک نشته، چا چې ډېر زیات کتابونه لوستي دي، چا چې ډېر زیات لیک کړی دی د پښتو دپاره، پښتو شعر دپاره، یو پوهنه او د نثر کتاب دی، د نثر کتاب پوهنه هم استاد یې لیکلی دی، داسې ډېر هم لیکې کړی دی. انشاءالله چې راتلونکي وخت کې به کتابونه هم مارکیټ ته راځي، شاعري به یې راځي انشاءالله. زموږ استاد شاعر دی، زمونږ باندې ډېر زیات ګران دی، موږ چې راځو به وله هسې په یو پروګرام باندې به رانه ځان نه خلاصوي، بیا به راځو د ملګرو په غوښتنه باندې به راځو، ډېرو ملګرو به د سحر صاحب غوښتنه کوله، هم بس نن په لاس باندې راغلی دی او دا ویډیو مو ترېنه وکړه، خو داسې په څو کتو په یو غزل یې نه پرېږدو، بل غزل به ترېنه اورو. زه به ورته یو کته ډالۍ کړمه چې ما روپۍ او تا ډالرو باندې وجني، ما روپۍ او تا ډالرو باندې وجني، لر په بر او بر په لرو باندې وجني، پښتانه په ټوپک نه مړي لیونیه، پښتانه خلک خبرو باندې وجني. استاد خپلو مینوالو سره بل غزل هم شریک که، د خپلې خوښې که روماني ورته وایي که سنجیده ورته وایي، چې څه تاسو باندې ښه لګي هغه ورسره شریک که چې خوندونه ترېنه واخلي.
مننه. غزل دی چې کله چې هم تا د بڼو په غشو ښکار کړی دی، کله چې هم تا د بڼو په غشو ښکار کړی دی هر څه نه مخکې دې زما په زړه ګزار کړی دی چې ستا یادونو لیونو غېږ کې اخیستی یم، په بیابان مې هم ګمان د مرغزار کړی دی، او نه زما مینه داسې وه نه ستا ښایست داسې و، د زړه غندلې ما و تا ته چې ازار کړی دی، چې د فولادو زنځیرونو به هم کړی نه و، هغه کار تا د تورو زلفو په یو تار کړی دی، او ما نه تپوس مه کوه چې څو لرې داغونه په زړه، تا سره چا د ګلو لختې دغه شمار کړی دی، او چې د فولادو زنځیرونو به هم کړی نه و، هغه کار تا د تورو زلفو په یو تار کړی دی، او نور زه په کومو ټکو وکړم اظهار د مینې، تا که ازار کړی دی ما آواز د زار کړی دی، ما چې ستا قد ولیدو بیا مې ستا رخسار ولیده، زړه کې مې وی که د چینار بوټي انار کړی دی. او شعر دی چې چا که خبره د شراب که د ګلاب کړی ده، ما ورته ذکر ستا د شونډو او رخسار کړی دی، او د غصې د مخ د سپینو سره ګډ چې د کړل سره د غصې، د مخ د سپینو سره ګډ چې د کړل سره د غصې، دا د څه ښکلی امتزاج د نور او نار کړی دی. او اخري شعر دی چې تا یو کم سلو پسې وکړه چې سلمه واده، تا یو کم سلو پسې وکړه چې سلمه واده، سحر په داسې حال کې هم ستا انتظار کړی دی. ډېر ښه ډېر خو ګرانو مینوالو، د سحر صاحب نه تاسو بل غزل هم واورېدوئ، خلک چې نښه ولي ګوري ورته، خلک چې نښه ولي ګوري ورته، او تا چې مخ پټ کړو نو ګزار دې وکړو. نخیري کې را باندې ګزار وکړو، ډېر ښکلی غزل مو ترنه واورېدو، همداسې به ترنه نور هم ښکلي روماني غزل یورو. الله دې وله ډېر ژوند ورکړي زموږ ټولو ملګرو سره، ټولو پښتنو سره، والله دې زموږ په دې پښتنه خاوره باندې امن راولي. زمونږ پښتنه خاوره داسې ده چې زمونږ هېڅ چېرته هم ضرورت نشته، په هر څه باندې شته یو، هر څومره سره دي، خو که اغیارو زمونږ نه لاس وباسل او مونږ یې خپل ژوند ته پرېښودي نو همداسې به کېږي. زمونږ چې اوس نن د کوم دور نه وځو دا به داسې نه وي. زمونږ زلمي چې دي هغه قلم سره کتاب سره مینه کوي، د ټوپک نه ځان ساتلی دی، انشاءالله همدا به داسې کېږي. زمونږ را خوب به رخچا کېږي. ګرانو مینهوالو، ډېر زر به وي چې په یو بل پروګرام کې به د یو بل ملګري سره، د شاعر ملګري سره بیا مخاطب کېږو. که ساګانو بې وفایي ونه کړه او مرګي پرېښودي نو در هغه دمه پورې، در هغه ساعته پورې خپل قربه صاحب مانیروال له ورکړي اجازت، چېرته چې میخا د وباد اوسئ. د لوی الله په امان.